چې خلک به د امارت او د مشرتیا حرص کوي. الحرص على الاماره، امارت مشرتیا ته وایي یاره چې زه مشر شوې، زه وزیر اعلی شوې، زه وزیر اعظم شوې، زه صدر شوې، زه باچا شوې، زه د علاقې حاکم شوې. دا حرص به ډېر زیات شي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کې وایي، په صحیح بخاری کې دا حدیث ته امام بخاری راوړی دی، ابو هریره رضی الله عنه روایت دی، وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده چې انکم ستحرصون علی الاماره، تاسو به د امارت ډېر حرص کوئ او دا زور به مې چېرې موږ مخکې شوې او موږ مشران شوې. او یاد ساتئ وستکون حسرة وندامة یوم القیامه، دا مشرتیا دا ګوره په آخرت کې بیا حسرت او ندامت جوړیږي. فنعم المرضعة وبئست الفاطمه، ناشنا خبره پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړې دلته. ګوره په څه طریقه باندې کوشش پیغمبر صلی الله علیه وسلم کوي چې موږ پوه شو په دې خبره. دلته وایي چې فنعم المرضعة وبئست الفاطمه، د دې مشرتیا دا مثال او دا حال دی لکه مور چې ماشوم له پی ورکوي، تی وله ورکوي، نو کله چې د ماشوم له پی ورکوي دی ډېر سخت خوشحالی، خو مشکل کله جوړېږي کله چې د تی نه پرې کوي. بیا ګران یي ماشوم ته که نه ګران ګران یې ورته. دغې شان دا مشرتیا د دې څه مطلب دی؟ یعنې صحیح ده چې ته خو مزې چرچې کیل یې مشر یې په علاقه باندې، په ملک باندې، هر قسم مشرتیا چې تا سره ده، په مزو کې مال دی او شهرت دی او دبدبه ده او روب دی، خو چې کله مړ شو او دا مشرتیا د نه لاړې نو هغه بیا ډېر سخت وخت دی، ځکه چې بیا به د هر څه تپوس کي. نو داسې مثال دی لکه ماشوم چې پی څکي او بیا هغه وخت کې ډېر خوشحاله وي دا ماشوم، ډېره مزه وله ورکوي، خو چې کله مور د دې تی نه پرې کوي بیا به ډېره سخته وي. دغه شان دا کم سړی چې د مشرتیا حرص کوي، نو دله دا سوچ پکار دی چې صحیح ده اوس خو ته ډېر مزه کې او خوشحاله یې، خو چې کله مړ شوې او دا مشرتیا د نه لاړه او الله ته مخامخ شوې نو بیا ډېره ګرانه خبره ده. او ځکه امام ابن حجر رحمه الله وایي دا حدیث پیغمبر صلی الله علیه وسلم داسې حالات پکې بیان کړي دي چې هغه لا د هغه په وخت کې نه وو، یعنې دا د هغه په نبوت دلالت کوي. فوقع كما اخبر امام ابن حجر وایي دا په فتح الباري کې وایي، وایي څنګه چې پیغمبر ویلي داسې شوي دي. امام ابن حجر په خپل وخت کې وایي، وایي څنګه چې ویلي داسې شوي دي نو بلکل هم دقه شان شوي دي، بلکې د دې باچایي د تخت لپاره څومره جنګونه شوي دي، څومره جنګونه شوي دي چې ما ته میلاو شي او ما ته میلاو شي. د ډېرو ملکونه امن او امان د دې خبرو د لاسه خراب شوی. یو چغې وایي ما مشر کوي، بل چغې وایي ما مشر کوي، زه به دغه وکړم، زه به دغه وکړم، زه به داسې وکړم، زه به دغه وکړم. دا د قیامت هغه علامات دي، هغه نښه ده. د حدیث کې ورته اشاره شوې ده. حالانکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ډېرو خبرو په ډېرو حدیثونو کې دې خبرې ته اشاره کړې ده چې مشرتیا په غاړه اخیستی ډېر خطرناک کار دی. لکه یو حدیث کې دا راځي د ابو امامه رضی الله عنه روایت دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي ما من رجل یلی امر عشرة فما فوق ذلك. دې ته وکې دی کم سړی چې د لسو کسانو مشر شو، د لسو هغه پرېږده چې په علاقه او په ملک او غټو عهدو ته میلاو شي، نه په لسو کسانو باندې یو سړی مشر شو یا د دې نه بره د قیامت په ورځ به د الله مخې ته راوستی شي او په زنځیرانو کې به تړلی شوی، په زنځیرانو کې. نو که ښه کار یې کړی، مشرتیا حق یې ادا کړی، د زنځیرونو به ترې کولاو شي، او که حق یې نه یې ادا کړی نو بیا د ده لپاره تباهي ده. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه حدیث کې څه وایي؟ وایي مشرتیا چې ده مشرتیا اولها ملامه واوسطها ندامه واخرها خزي یوم القیامه. اولنی برخه ملامت ته خلک به دې ملامته کوي، یو به یو سوي بل به بل سوي، منځ یې دا دی چې ته به بیا په خپله پښیمانه یې چې یاره دا ولې،
او آخرت کې بیا شرم دی چې هغه لوی شرم دی. نو ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې نه ځان لرې ساتي. یو حدیث کې راځي، امام طبراني راوړی دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي لئن شئتم انبأتکم عن الاماره، که تاسو وغواړئ زه به تاسو ته د امارت خبر وکړم، مشرتیا. هغه وایي یا رسول الله څه خبره ده موږ ته یې وکړه؟ وایي اولها ملامه وثانیها ندامه وثالثها عذاب یوم القیامه. په اوله کې ملامتیا ده، په دویمه مرحله یې ندامتونه دي، او په آخرت کې بیا عذابونه دي. یو سړی ته بچ دی، د ټولو دپاره د عذابونه نه دي. په صحیح مسلم کې دا حدیث دی. ابو ذر غفاری رضی الله عنه روایت دی، وی ما پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وی، ابو ذر ورته وی ګوره یا رسول الله ما مشرکې نه په سزي باندې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم به بعض صحابه کرام مشران کړو په یوه علاقه په بله، ما مو یې په سزي کې مشرک. وی فضرب بيده على منكبي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم زما په دې اوږدې چې لاس کېښود، ما ته وی یا ابا ذر انک ضعیف، ته کمزوری، وانها امانه، او دا خو لوی امانت دی مشرتیا، څه معمولي خبرې خو نه دي. څنګه چې ابو ذر غفاري یعنی کمزوری دی، نو موږ به څه د مشرتیا دپاره به چی وو. وانها یوم القیامة خزي وندامه، او په آخرت کې به شرم دی. الا من اخذها بحقها وادى الذي عليه فيها، خو د دې شرم نه، د دې ندامتونو نه، د دې حسرتونو نه، د دې ملامتیا نه هغه سړی بچ دی چې مشر شوی او د مشرتیا حق یې ادا کړی، د کشرانو حق یې ادا کړی، تپوس یې کړی د هرې مسلې، څنګه چې الله او د الله رسول ویلي دغه شانې کړي، دا سړی بیا بچ دی. نو ګورې د دې سړي دپاره بیا فضیلت هم ډېر راغلی دی. کم سړی چې مشر شي، کم سړی چې مشر شو او د مشرتیا حق ادا کو، نو هغه حدیث کې راځي کنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه وایي، اووه کسان به د عرش په سوري کې ولاړي. یې پکې څه ذکر کړی؟ امام عادل، عدل کوونکی باچا، چې کله باچا عدل کوونکی و او د باچایي حق ادا کو او د مشرتیا حق ادا کو، الله ول د عرش په سوري کې ځای ورکو. یو حدیث کې دا هم راځي چې داسې قسمه خلک به د قیامت په ورځ د نور په منبرونو باندې له پاسه راشي، خو مسلمان هرس د دې نه کوي. یعنی سلف صالحین نه ډېر واقعات داسې نقل دي چې هغوی به پټېدو د دې مشرتیا نه. ښه څنګه به مشر شو؟ نو بیا به هغه والي، هغه خلیفه، هغوی به راوغوښتو، ته ته به پلاني علاقه باندې مشر یې، دا زموږ حکم دی بس. نو بیا به مشر شو. نور به هغوی د دې نه یېرېدو، سخت به یېرېدو چې دا ګټه ذمهواري ده، بلکې بعضو ته پکې سزاګانې هم میلاو شوي دي په دې چې ته مشر شه، هغوی نه زه نه مشر کېږم. او ځکه حدیث کې دا راځي چې څوک یې غواړي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ هغه له دا مشرتیا نه ورکوو چې څوک یې د اول نه هیرس کوي، موږ ورله نه ورکوو. او دا کمې چې نه غواړي، دا دې سړي کې کمال وي. او دا کمې چې د اول نه لالچ کوي او هیرس کوي، د کیسې چلي. او دا نن سبا د حالاتو ته وګوره، درز جوړي، ما مشر کوي، ما مشر کوي، ما مشر کوي، ما مشر کوي. دا د قیامت هغه علامت دي. حالانکې دا څه معمولي خبره خو نه ده. څه شی چې زه به مشر شم، یعنې زه به په ښکلي موټر کې ګرځم او ګاډی به یو، کور به یو، بنګله به یو، نوم به یو، شهرت به یو، دبدبه به یو، بیا مړ شم، قصه به ختمه شي. د یوې یوې خبرې به سره الله حساب کوي، د یوې یوې خبرې به نه الله تپوس کوي. د مال، د کشرانو د حقوقو، د شریعت، د دې هر څه به نه الله تپوس کوي. نو ځکه د مشرتیا هرس دا نه دی پکار، دا یو نښه شو.